سلامونه. دا د جدې مرکز دی ښه جده ده. جده تقریبا د مکې نه 100 کیلومتره شاید لرې وي. دلته تاسو دا کوڅې او لارې تاسو وینئ مکمل صفا دي ښه هېڅ هم نشته دي او شپه ده. دلته دا ټول هغه پخوانۍ زړې ودانۍ دي. تاسو زما تر شا دا ودانۍ وینئ که نه تر هغه ځای ګوره ټول لرګی لرګی او دومره صفا سیستم ورته جوړ کړی دی. دلته یې لیکلی تاسو وینئ وزارت ثقافت منیسټري اف کلچر جده هیسټوریک ډسټرکټ دغه تاریخي هغه د ولسوالۍ ده. تاسو وینئ هر ځای کې ځای ځای هر څه هغه پخواني محمد علي کیلې هغه دي عکسونه دي. نو هر څه چې دي هر څه یې داسې سیسټم کې ساتلي او اوس دی لګیا دی کارونه پرې کوي که نه. مخکې دی کوشش کړی دا هر څه ختم کړي. ما تېر ویډیو کې هم ګوره دا کوڅې خو په دې ځای کې داسې واړه واړه هغه دي هغه چارجي موټر سایکلې دي هغه رقم باندې که نه. دی یو طرف یې بند کړی چې تر څو پورې هغه جوړ کړي بیا اوس بل طرف دا ځای اوس څه جوړ دی ښه. نو غټو موټرو اجازه هم نشته. هر ځای کې میزونه یې چوکۍ نو دوی اوس د سیلانیانو یا ټوریزم چې کوم انکم یا عاید دی که نه دی اوس په هغې باندې اوس بلد شوي دی. مخکې وختو کې دوی کوشش کولو تر څو پورې هغه تاریخي ابدات یا هغه اماکن یا هغه ځایونه چې دي هغه ختم کړي. خو اوس بیرته شروع کړې ده ښه. اوس پوه شو اوس هوښیار شو. نو زموږ په ځایونو کې الحمدلله لکه سم مثال بامیان شو ډېر سیلانیان راځي ورته. همداسې غزني بهترینه تاریخي ځایونه لري بهترینه قلاګانې پکې دي د تیرو وختونو او د دې نه تاریخ هم پورته دی تقریبا 100 کال تاریخونه لري. مس عینک یا مثال همداسې د افغانستان اکثره ولایتونه داسې دي چې 100 کلن تاریخونه لرو. که چېرته هلته هم داسې سیستم وزارت اطلاعات فرهنګ سیستم جوړ کړي تر څو پورې بعضې ځایونه آبادۍ ته ضرورت لري هغه آباد کړي. مثال الحمدلله امنیت شته دی. نو زه فکر کوم دومره عاید چې د سیلانیانو نه یا ټوریزم نه لاسته راځي دا هغه په اصطلاح نغده ګټه ده. بله مهمه خبر دا ده چې قاري صاحب دلته ما سره قاري صاحب هم شته دی نور ملګري هم دي. دا ملګری چې دی دلته اوسي جده کې د ده په رهنمایي باندې سال دی قاري صاحب ښه خیرات دی. نو دا خو ډېر بهترینه ځای دی که نه. خلک زیات راځي ډېر زیات راځي خارجیان هم راځي داخلیان هم راځي. دا او دغه جرمني شو یو کې شو دې طرفونو نه خلک راځي ټول افغانستان نه ملګري راځي پاکستان نه ټول راځي ډېر. او د جمعې په ورځ اکثر دلته داسې یو نمایش غونډه کېږي ښه ځای نه وي. نو که چېرته دغسې تاریخي ځایونه زموږ او ستاسو په وطن کې دي هغلته کار ورته وشي نو زما فکر باندې ځوانانو ته د کار زمینه هم مساعد کېږي. هلته خلک هوټلونه هم جوړوی سي هغلته ډېر خلک په کار کېږي که نه. او ورسره هېواد ته د سیلانیانو راتګ زما فکر باندې دا یو مثبت انعکاس هم کېږي چې مثال د وطن کې امن دی د وطن کې خلک کوی سي ډاډه راشي ډاډه لاړ شي. نو که چېرته دغه شیانو ته فکر وشي زما فکر باندې ډېره فایده به وشي هم له اقتصاد لحاظه هم زموږ او ستاسو هغه کلتور او عنعنات یعنې کلچر به نورو نړۍ ته هغه شي ښکاره سي د افغانانو هغه میلمستیا د پښتنو یا افغانانو. نو زما فکر دلته کار وشي دا به ډېر ښه شي. دلته سعودي حکومتونه خو تاسو لیدلي تر ټولو زیات جدي دی و که نه چې مثال دا تاریخي هغه یې څه څه معنی اوس د دې عقل سر ته راغی اوس د دې په ګټه پوه شو د دې پیسو په ګټلو باندې دی اوس پوه شو. نو هر ځای کې موږ خیبر ته لاړو خیبر قلا چې ده هغلته چار چاپېره اوس دیوالونه هغه کړي دي تر څو پورې دی هغه جوړ کړي که نه. زما فکر ځینې ځایونه که هلته جوړ هم دی بېرته خرابوي هغه زوړ شکل باندې هغه کوي ډیزاین کوي سیلانیان راشي او ټکټ اوس دلته ټکټونه نه اخلي. او آینده کې چې دا ټول سیستم جوړ شو نو دغه ساحې ته څوک راننوځي هغې به پیسې ورکوي بیا به راځي. او دا طبیعي خبره ده چې یو ځای کې یو ځای نه یو څوک منې شي یا یو پرهیز شي که نه هغه څنګه وایي الانسان حریص فیما منعه په هر څه کې چې انسان حریص و. دلته موږ راځو کره اولاد دی که نه فکر مو ورته دومره نشته. که چېرته دلته ټکټ وضع شو دلته وړیا راننوتل بند شو نو بیا هغه سړی کوشش کوي چې پیسې ورکړي دا ځای وګوري. نو دغه
زه یې دغه تاریخچه او بل دغه زما خپل نظر و دا سره مې شریک کړو. خدای دې وکړي چې همداسې یو سیستم افغانستان کې هم جوړ شي. ښه وخت، خدای په امان. السلام علیکم. دا ویډیو خو دې وکتل. زه غواړم یو بله موضوع در سره هم شریکه کړم، فقط یو دقیقه وخت دې غواړم. موږ داسې یو کاریکولم جوړ کړی دی چې هغه افغانان یا هغه مسلمانان چې د نړۍ په هر ګوټ کې که په هر ملک کې په هر وخت کې موږ تاسو ته استاد در معرفي کوو. په 2 میاشتو کې خپل د بچي روزنه داسې وګوره لکه ستا دې بچي ته چې موږ 2 کاله روزنه ورکړي. همدا اوس په دغه واتساپ نمبر باندې را سره اړیکه کې شه. ویب سایټ درته هم ښکاري، نو ویب سایټ ته هم لاړ شه وګوره. موږ قرآن کور اکیډمي جوړه کړې ده. هغه ورونه چې خبر نه هغې دې خبر شي، خپل بچي راځي دلته موږ سره په دغه اکاډمي کې شامل کړي تر څو پورې آینده یې روښانه یو بچی دې داسې تربیه شي لکه تا چې تربیه کړې. زه پوهېږم ته مصروفه یې، ته به وظیفه لرې، ته به چوکیداري کوې، ته به ټیکسي چلې، خو دومره وس او توان او انرژي به تا کې نه چې ته کور ته راشي خپل بچی په اسلامي علم باندې سنبال کړي، همدارنګه خپل بچی هغه کلتور او عنعنات او آداب ورته وښیې. دا وخت به تا سره نه وي. انشاءالله ستا دا بچی به موږ روزو او داسې وخت به راشي چې موږ ته به دعاګانې کوي. دا اوس په دې نمبر را سره کې اړیکه کې شه. الله مو خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.